بس به ان شاء الله تعالی چې لمونځ وسي دستي نو بیا دا دی ځان ورسوو د خیر سره. نن خو زموږ سفر دی بیرته کور ته، نو اوس به د الله پاماني وکړو او ټولو ستاسو د خواو څخه به رسول صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او عمر رضی الله تعالی عنه ته سلامي تقدیم کو ان شاء الله تعالی. لمونځ وسو، اوس دا یو روان یو د خیر سره په لین کې. صلی علی محمد وعلى آله صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم افتح لي ابواب رحمتك. اکریم راس ما سره. بسم الله. راس ما سره. حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا أبا بكر. السلام عليك يا عمر. السلام علیکم ستاسو د ټولو د خوا څخه ورسول صلی الله علیه وسلم ته هر څوک چې ویني الله پاک دې ستاسو سلام او دعاوې قبولې کړي. ورسول صلی الله علیه وسلم ته و ابوبکر رضی الله تعالی عنه انت او و عمر رضی الله تعالی عنه انت. السلام علیکم د یوټیوب نامیانو. هپس د یوټیوب نامیانو رالو مدینه شریف کې ته ایرپورټ ته او اوس به موټر ورکو. د کرایې موټر دی چې موټر مو ورکوي نو بیا به هغه دی انشاءالله تعالی چې تیارې ته ورسو. انشاءالله تاسې به ملګري یاست. راځئ ووایه جټکا terminator our international departure. موټر مو هغه دی شاته ورکوي هغه دی. نو اوس ورځمه دفتر ته چې دا نوم هم راسره دغه کې واړوي نو هغه دی انشاءالله دوی مې ښکته کړله. نو داسې وبوله چې کار انشاءالله مخته روان دی د خیر. نو ورلو شاته وغی دا د پنځم دغه چې دروازې سره ننوځې هلته شاته ګرده د کار رینټل دغه دي دفترونه دي. نو موټر به ورکړې او 3 دقیقې نیسي دا ورکه درکوي
چې ستا کار خلاص شو. نو اوس به زه دوی ته راسم. ماشاءالله ډېر په ښه اسان کسر. د اول ترمینل وڅنګ ته چې دی دلته پر دا مسجد مخامخ باندې د زمزم د اوبو کار دی. نو هلته به اوس د زمزم اوبه واخلو. دلته دا به هم در وښیو. په دا لین کې چې ودرېږې د زمزم اوبو ته په تقریبا 12 ریاله باندې 15 لیټره درکوي. دا چې درکړله دا بیا ستا په بکس سره نه حسابي دا وزن تیارې کې بیا درکوي در سره پرېږدي.